الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلې و چې عثمان رضی الله عنه کله خلیفہ شو، والینو له خطونه ولېګل معسكرات ولا چې کوم د جبهات قومندانان و اصحاب الخراج رعیت ولا لا چې عمر بن الخطاب لاړو دغه بزین شهید شو، دغه بزې باندې زه ستاسو امیر شوم، معنی د خادم په صفت باندې حکومت بد اما شي برقراري. ټول سره خبره ومنه لو لبیک ویلي بالراس والعين. عثمان رضی الله عنه دا صفت موږ ذکر کړو چې عجیب سخی انسان او تقریبا د تبوک په غزا کې سل اسنه نه سوا نه نیم سوا یزر او خان 2400 غلامان او 25000 درهم د مسجد نبوي د توسعه لپاره 50000 درهم طلحه رضی الله عنه ورکړو د الله د رضا لپاره. د چانه زمکه خصه وغسړې پیمانه او عثمان رضی الله عنه ورته ویل چې لکه پیسو به سوال نه راځي، زه پیمانه مستخوخه خپل زمکه اخلو کې پیسې کیسه اخلاق الله ورکړي. جمعه ته چې کنه نوځي نو د دشمن هغه جمعه کې ناس سره د خنجر او برچي دغه ملګرو مجاهدونو چې کله سړی گرفتار کې ویني ولو نو ویل چې ولی وی په یمن کې ستا والی ما باندې ظلم کړي، زستانه دغه انتقام اخلم. هغه تعجب عریضه دراوړین د عثمان انتقام لیدا ولی کسه عریضه ما خصه نه به رسو وجلې وی دا خبره وا ملګرو لوي څه کول پکاره بس وجلې پکاره دی عزت الله رضا لپاره وی معاف قادر اور باندې شي انتقام تی والی. یو کفیر براول شرط ورګیدې چې مدینه منوره کې به وشيږي نو بار د دې علاقې نه بځي بل ځای نبی سیدا عدالت ډیر عجیب عدالت او غلامي اولو به اغله ویل چې تاسو انتقام والا ملګرو ورته ویل چې مسجد نبوي محاصره دی، موږ درې خوارجو په سیمونځو کا ازمن د منځ کیو کني کې نو عثمان ابن عفان ورته ویل بخاری کې حدیث دی چې منځ کې شعر د ارچا په کوي چې کله عقیده کې نقصان نه یو چې کله بد کارونه کول به تورسته شي در عدل عاجزی به بری کیفیت باندې وا قیام الليل لپاره د تهجد تنظیم برابر کړو او به چې کله واخستي یو خادم ورته یو ملګری ورته ویل چې بری خادمانو باندې او بزان لراواله ودار محمد رسول الله عادت مو چې خپل به راخستي پری چې د ورځې اوې کار کې د شپې لګ آرام وکي. څومره عجیب مزیدار کیسه ادب اخلاق ورع او تقوا به دا و چې د حج په سفر باندې زی یو سړی ورته کار راوړي په ملګری خوري خپل نه خوري به کې دي چې د ازماره پر شوی او رسول الله دې نه منع کړی ده. عمر ابن الخطاب له ویل دا دعوت چې کاش ما ته خړل نه به کې دي چې شړې د نوم د شهرت د پاره کړی تنخواه به مثال نه قصد بیت المال نه او کوم ډوډۍ چې د ملمنو له تیار کړي و پاغي کې برخه نه کوله د زیتون تیل پر به ډوډۍ استعمال کړي وي اسنه چې نقصان موږ له ونه رسیږي. دومره احتیاطي د بدعت د کلک او سخت دشمنو عبد الله ابن عامر د قومندانو نو په دې وخت کې هغه چې کله خراسان او نشاپور د علاقې ونیولې وی ویل چې زبر دې جن پیدل زم عمره لا او احرام و تړو دا چې په خبر شو صخره دی به وکي چې محمد رسول الله میقات معلوم کړي او ته ځان لګي. امام مالک سم یو سره به دی باندې والو سخت خفاکی در رب العالمین د انعامات ډیر تشکر او شکریا د استلا په خلکو کې د احسان ماده خوروله روزي بینولي وګدګد منځنه کول مخکې منګویلو شي په یو رکعت د ویترو تقریبا ټول قران د اخلاص کی زموږ د الله نړۍ څخه خیریدون کې انسان ته ډېر کمالي خبره ده چې سړي بسړي کې د الله عظمت او یری یو ورځ دا خبره کوله چې وځي کې څټنګ ټکور وغیرہ سبد مجلس ودا به ورتلو نو ایستا هغه خلک د غیزن لاړو نو الله له سجدي وکړي چې الله کله چې داخله د جما بوجه باندې رسوانه کړ امر داو کې هغه سپیچ دغه د سلول سترګې معنی د سترګو په ځای باندې پاس د دغه نورم دی د وجل په کار دی او کپتر مساتای او دا خبره وکړه چې د عباس رضی الله عنه بیزتی چاکړي دغه سخت مقابله وکړه او د اغلوب په باره کې چې زل لرګي را جمع کم د دې کورونه ور باندې وسوځو دا خو جواری کې اختري د شراب سخت مخالفت کو ولید ابن عقبه ابن ابي معيط د مور د خوانه ورورو تقریبا محمد ابن جعفر باندې اته دوری اوالو او به هغه معلومه قصه وکړه چې زنانه و او ډیره حسینه زنانه و د وزیر سره تعلق شو به د سیو کوټې له بوتلو
په طریقه باندې شراب او غذا کې ماشوم او یا بدا مسر زنا کې یا بدا ماشوم قتل یا بدا شراب کې خدای ټوله په وکړش کې شراب وسکل عملی به کله ملګرو تجربه خوده او د شو کې درې کرته لاس او خله کې وبا شو او پوزه کې وبا شو او مخ باندې او سر لاسونه او سر مسو کې به ویل چې چا دوه رکعات مونږ وکړه الله ورته ټول ګناهونه معاف کړي جنت لولړ شي او ډېر عجیب اقوال ملفوظات د موږ په غیږ کې ذکر کړو د عثمان رضی الله عنه واجب صفت دا و چې قران او سنت باندې ډېر کوی انسانو مفتي مدرس داعی مجاهد خلیفۃ المسلمین خلیفۃ المؤمنین کله به فیصله کول د قران او سنت نه به استدلال کې خبره پیش کوله چې موږ الله رسول د خبره کړې د زکه تاسو هم د کارو کې اسی نه دی ویل چې دې سړي ویل دی او هغه سړي ویل دی هغه دلیل نه دی دلیل چې قران او سنت او دا د مزیدار عجیب عادت یو اېده په باره کې زبازه فتوی هغه ذکر کو په دې مناسبت باندې چې د انسان په دې ذهن کې د علم وسط او پر اخرش او خلق په خلقو باندې بدګمانه نشي د دویم اذان د جمعې په ورځ باندې چې دې کول څنګه لري او څنګه نه باځه علاقه کې یو اذان کېږي او باځه یو کې دعا یو صحیح شو دا دعا او دا دعا ولې شي ویلي د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې خلک کم و خلک به رسول الله د راتلو نمخ کې ال تجمعات کې نه شونو کله به په دې کوټه باندې را دننه شونو متصل به منبر راخاتو یو اذان به شو بس ترغیب به ډیر ورکو تاسو سره یو حدیث غوړي رسول الله فرمایي چې کله سړی د جمعې پر ورځ باندې غسل وکړي خوشبوئی او به د قشن جمعات لره شي او د چا په دې وګو باندې خپي ونړي دې سړی له بدومره اجر رب العالمین ورکړي چې باندې یو فعل باندې به الله د لسو ورځې ګناهونه ورته معاف کړي یو بل حدیث ډیر عجیب حدیث صحیح حدیث محمد رسول الله فرمایي وی چې کله یو سړی د جمعې منزل زی الله رب عزت بدله په یو قدم باندې د یو کال قبول شو رجوع ثواب ورکړي او د یو کال قبول شو قیام الليل الحمدلله زمونږ الله د شان د ایسل لري نه ده اوس په کار ده چې په څومره جمعهتون کې لوري جمعه سړی اغیله لړ شي بیره به پیدل لړ شي کته اوس د بعد جمعهتون له دې گاډو کې مزي نو به د رینګ روډ خوا کې یا به تور مثال دی بل ځکه ال تلک پیدل خطه کېږي تر څو پر جمعه لږه چې سره قدمونه الله به کې حساب کی سبه د جمعه پر راځي د گاډي نه بخته کېږي مناسب تعالی دار شو اندازې پر اول خو پیدل لاړ شي کې پیدل هم نه نو حکم چې سرک دی دي جنت تر دې جمعه پر بیت پیدل لاړ شي رسول الله فرمایي چې په هر قدم باندې الله تعالی دومره نیکی درکې لګي یو کال روزي چې چاني ولي او قبول شي او یو کال تا قیام الليل کړي څومره عجیب ثواب او څومره وګت ثواب او ډیر ثواب د عمر رضی الله عنه په وخت کې دا مسله و چې ابو بکر شه په وخت کې د عمر رضی الله عنه په وخت کې داخله کم و خو کله د عثمان رضی الله عنه وخت شو داخله زیات شو کارون تجارتونه وغیرہ شرکتونو کې مصروف شول د ملګرو لوي ویلې چې تاسو تر څو پر زه خطبه شروع کوم داخله سم نه راشيږي یو اذان د زورا په علاقه کې وکي ظاهر دا معلومیږي چې دا د زوال نمخ کړي چې تر څو پر داخله کو د سنو کې غسنو کې جامع بدلی کې به جمعه تر شي چې کله برالو یو اذان بدل تکو چونګه هغه وخت کې نه لوډ سپیکر وي نه ساتونه و دا اذان به د امام مخره په کار دی کده گیټ په مخ کې نو باز علماء روایتو کې دا راغلي چې مخ امام له باز کې د سره راغلي چې دروازې خوا کې لیکن چې د امام مخ له وشي دا به ډیر بهتري بنسبت سره د نور له خو جواز لري دواړو به یو اذان په غیزه کې یو په دې ځای کې نو چون کې وسه په دې وخت کې د ارچا سره ساتونه د ګنټيري او د قشان لوډ سپیکر دي لہذا اکتفا په یو اذان باندې او کوم انسانان چې موږ د دوه کو په دې طریقه چې په دې جمعه کې د یو اذان او شوڅ کې نیمه غنټه ورسره به سیدا بل د شي طریقه چرته د عثمان رضی الله عنه نقل نه ده او نه به خبره سو ثابته کی اسی ذکر مو کې او بس کبل فرض او تقدیر وسم په دې شي چې خلک قرار لري چې په اغیزه کې نه ساتونه په اغیزه کې نه لوډ سپیکر او داخله کوم د خطبه نه وخت راځي نو سید یو اذان د هغه وخت کې وي چې د بازار په منځ کې بل اذان دلته وي په دې مسله خو ان شاء الله ساج دماغ خلاص شو په دې طریقه باندې دا دعا ځونه کړې دي په جمعات کې د منبر په دی خوا کې دا اچرتم کړي دي عثمان رضی الله تعالی عنه او نو دا خبره ثابته کی ډیر خلک دغه په باز ملګرو باندې چې اعتراضونه کوي دوی ګره د عثمان د سنت نه خلاف دی رسول الله فرمایي چې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین فتاسو باندې زما د سنت لحاظ لازم دی او د قشن د خلفای راشدینو نو عثمان بن عفان دوه اذان کړي دی او داخله اکتفا به یو اذان باندې کوي نو موږ جواب کوو د جواب حاصل دی چې کله د عثمان غوندې علت موجود شي چې خلک خبري ګنا نو بالکل دوه اذان نه جایز دي هیڅ مخالفت نه کوي ولې په خدا ده
چې اوس په دې کې لوډ سپیکر شته ساتون شته لہذا اکتفا به یو باندې دي کې ډېر اجر د نسبت سره غیله ان د عثمان رضی الله په روایت باندې عمل راځي د محمد رسول الله په عمل باندې عمل راځي د ابوبکر رضی الله په عمل باندې عمل راځي په دغه شان د عمر بن الخطاب چې الته په یو باندې اکتفا شوی د یو باندې وسم اکتفا وکړه او د عثمان بن عفان په سنت باندې عمل کینو هغه په دې طریقه باندې کیږي چې داخله نه خبره واقف نه اوس الحمدلله د شی وجه بنئ چې الته خلکو سره ساتونه نه د شی وجه بنئ چې الته خلکو سره لوډ سپیکر نه ارزه کې چې داخله خبرې غو لہذا اکتفا به یو باندې دا اولا راجح او بهتر ده کبه د شي مسله چې ډېر انسانان دا و چې ګوره په دې کې موږ د عثمان بن عفان نه خلاف وکړو دا کول وکړ نه دي نو جواب دا دی چې ډېر د شي مسائل دي عثمان بن عفان کړی دي او اکثر امت مسلمه هغه نه کوي په تور مثال انسان چې کله په سفر باندې روان شریعت متحره ده خبره کړې ده چې څلور رکعات موږ په 2 رکعاتو بدلای سنت به نشته هر چې وتري دغه اهتمام وکړ د سر د سنت اهتمام وکړ دی د سنت په ځای باندې نوافل تحیت المسجد تحیت الوضو قیام الليل زور ورکا وسراشه عثمان ابن عفان په مینا حج لاړو مینا کې به څلور رکعات موږ کو او حالان کې د رسول الله عادت مبارک داو د ابوبکر رضی الله عنه سنت داو د عمر بن الخطاب مسله دا و د امت مسلمه ټول درچ ال د 2 رکعات مسکیږي دا به ول د حج لول ارکان لو یو خو په دې وجه باندې تللو چې د رعایت د حل نظام خبر کې ځکه مختلف علاقونه خلک راځي دیم د عبادت ته عبدالرحمن ابن عوف ورته چې اشنا د څنګه 2 رکعات موږ به دي ځکه کوي رسول الله د 2 رکعات کوي ابوبکر د 2 رکعات کوي عمر رضی الله عنه د 2 رکعات کوي او ته په دې وخت کې څلور کوي دنه څلور جوابونه ذکر کول یو دا و چې زما په ملګرو کې د خبره مشوره شوې ده چې هغه همیشه مسافر دي لکه یمن کې وکړي د تولا 2 رکعات مونږ کې دوی چیرته په حضر کې د 4 رکعات قائل دي نو ځنن په سفر کې 4 رکعات کوم چې هغه ځین سازي وکړ تعلیمن وکړه کړه چې کار کې دیش خدا خبره دا جواب کمزوري دی دویم جواب پیدا کول چې په مینا کې ما وعده کړی د کچې مل د ځان سره او سیدی وجنه پورا مونږ کوم اقامت والای عبدالرحمن ورته ویلي رضی الله تعالی عنہ چې محمد رسول الله سره خپل بیبي هغه په دې ځای کې 2 رکعات مونږ کړي پکار دا چې تم 2 رکعات مونږ وکړي درې موجه پیدا ویلي وې په طائف کې اسمات سمال دي سودا میدان اراده میدان چې زدل د اقامت اختیار کوم ځکه 4 رکعات مونږ کوم هغه ورته ودانې شي کېدلې یو خو د طائف د مال لستا تک دا شکیری بیم کین د 80 کیلومتر کې واقع دی صحیح جواب داري چې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ هغه په مینا کې 4 رکعات مونږ کوو دا هغه خپل اجتهادي مسله و لکه دغه مسلک د عائشه رضی الله عنها هم دی دا مسلک د سوار له صحابه کرام هم دی چې انسان په سفر کې 4 رکعات مونږ کوي دا بهتر او که 2 رکعات چیرته کو دا رخصت دی ولې خبره بالعکس ده د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه په ټول عمر کې تقریبا 20 سفرونه نقل دی په دې 20 سفرونه کې هغه 2 رکعات مونږ کړي حالکه احناف علما د دې قائل دي کسړی چرته په سفر کې بل فرض او تقدیر 4 رکعات مونږ کې نو فعليه الاعاده په باندې اعاده لازم ده نو الته کې الزام چرته بدی خلکو مونږ کو چې تاسو د عثمان د سنت نه خلاف کوئ نو بدی کې په مونږ باندې به هغه الزام کوي عبد الله بن مسعود چې ویلي وې ته خبر نه وینا وې عثمان بن عفان خو بدی کې 4 رکعات مونږ کې سبحان الله لماذا دا ولي نبی کریم علیه السلام 2 رکعات ابوبکر 2 رکعات عمر بن الخطاب 2 رکعات کې دا 4 لیکن عجیب انسان ابن مسعود سے چې کله به عثمان ابن عفان په شدت په مینا کې مونږ کو به 4 رکعات مونږ کو بغاوت نه کو صحابه کرام کې عجیب عادت دا چې د ایمان د مشر د اجتهادي مسله دا 4 رکعات کې بزی به شکو او چې کله به ځان لمونږ کو نو به اکتفا په څو باندې کوله 2 رکعات باندې نو دین دا خبره معلومه شو چې چیرته څه خلک دي شوی چې ګوره دا د عثمان د سنت نه خلاف کار کوي نو هغه په موږ دا الزام کوي چې تاسو د عثمان نه خلاف کار کوي 4 رکعات هغه په سفر کې مونږ کړی تاسو په 2 رکعات باندې قائل بلکې هغه چې دا کړی د وجه د علت نه علت پکې دغه خبره وا چې الته ګنټې نوي لوډ سپیکر نوي دا خلک به د خطبه نه وخت راتلو نو یو د زورا په علاقه کې اذان کولو ظاهر معلومیږي قبل الزوال او بل پدې ځکه چونکه هغه علت اوس نشته اکتفا به یو باندې وکړه یو بل مثال دی اختلافي مسله ده چې په ارزه کې د جمعې مشکی یو کنه کیږي زندانونو باندې د جمعې مشتری وکنه نشته عثمان رضی الله عنه بدا ویلي وی جمعوا حيث ما كنتم چې په کوم ځای کې تاسو وې د جمعې مسکول شي اوس په دې ځای کې اکثر علما چې د عقیده قائل نه دي د عثمان بن عفان په خپل خلاف کې واقع شو نو که یو ځای کې په غزا ونه باندې موږ د الزام کوو په دې ځای کې هغه په موږ باندې الزام کوي چې عثمان رضی الله عنه خدای مسجد چې په کوم ځای کې تاسو وې د جمعې مسکول ولې تاسو بار ځای کې قائل نه زندان کې کېږي او دا راجح قول دی ابن ابي شيبه دا خبره ذکر کړې ده د عمر بن الخطاب امام کاسانی ذکر کړی دا بدایع سنئی کې
صاحب د شامی دا خبره ذکر کړې ده مولانا ګور رحمان تفهیم المسائل کې ذکر کړې ده رشید احمد صاحب احسن فتاوی کې ذکر کړې ده او دقشانا ابن حزم رحمه الله په المحلا کې دا خبره ذکر کړې ده چې جمع حيث ما كنتم دامنه د جمعي موضوع کې چې په کوم ځای کې تاسو وای که په زندان کې وي که بغیر د زندان نه ارچ علي رضی الله دا خبره کړې ده چې لا صلاه الا في مصر جامعه دغه یو علت وجه داوا چې خوارج پیدا شي نو علي رضی الله دا دروازه بندول وی ویل چې مونږ شي صرف د جامع خار کې بګي کې قطن په بځي کېږي دا د مسلکو څلورم د عثمان رضی الله یو بل عجیب مسله داوا او دا مسلک د امام بخاری رحمت الله علیه دی عجیب امامنا وسیدنا امام بخاری رحمه الله هغه په دې طریقې باندې چې سړی په تقریر کې ولاړو چې عثمان رضی الله څنګه د متصل آیات د سجدي ویلې سجده تلاوت ټول ملګرو سجده وکړه عثمان رضی الله عنه کړه نو عثمان رضی الله عنه چې کله دا سجده ونه کړه خلکو ورته ویلې صاحبہ دا خو آیات د سجدي تلاوت ویل ټول ملګری سجده کې وته نه کیدا ولي وینه ورته زناستم او نه ورته قصد اوریدلو څه مطلب یو سره د بتور مثال کدل تمنګ درس کو دو سجدي تلاوت او آیات وای بار څخه خلک تیریږي اوس موږ د آیات واوریدو آیا پاغوي باندې نشته کې نشته نو باز علماء دا خبره ده چې اذا قرئ مجهول شي غره بیت پاغوي موږي عثمان ابن عفان ویلي چې سجده تلاوت په هغه چا باندې لازمي ده چې هغه د قران دی اوریدلو لناس وي او وګي ورته خودلې وي نو ورته زناسونه مرته وګي خودلې اوس ما باندې د سجده تلاوت څو او دا مسلک بینه د امام بخاری رحمه الله دی چې عثمان ابن عفان د دې قائل نو چې سجده تلاوت وکړي شو ولې تاسو دې قائل چې په ارزه کې سجده آیات سجده تلاوت شو اوریدو تاسو بدا کوي دا عثمان رضی الله عنه خپل نظر راي یو بل عجیب مسله په دې کې دا و عثمان رضی الله عنه چې دا په سفر باندې روانو وګ باندې کېناسو یو ملما یو سائل ورته راغی زما سره کار دی چې زما ډېر ضروری کار دی به بل وخت خبرو کوم نه زما سره کار دی باندې سړی ډېر شلش صاحب خو پرې دا وینس ما سره کار دی عثمان رضی الله عنه ورته ویل کار دی زما سره راوخه چې زما په بده وګ باندې کېنا سوال جواب کوا وی سوال میدان چې زما یو غونډي دی وخت خپل خجل بدري کانو باندې طلاق ورکړي چې ته بدري کانو باندې طلاق زما و اراده ده چې دا کزه ځان لپاره نکاح کوم مہر ورته مقرر کوم او بیا ورسره جما وکم او بیا طلاق کوم چې دې تیر شي نو متصل به غونډي لدا پات شي لکه ډیر ځای کې د عادت شته کزه بدري کانو باندې طلاق شي د جماعت مولا صاحب لراولي یا مدرسې لراولي هغه ورته جدا ځای جوړ کړی دی یو چا سره ایسه موقته نکاح وکي دې باندې تاسو عوام خلک پويږئ نه اهل علم په دې باندې پويږي چې دا څومره جرم دي خلکو شروع کړی دی محمد رسول الله فرمایي چې په دې خزو پر سړي باندې الله لعنت هغه چا پر چې دا کار کوي پیغام د الله لعنت دی نو عثمان ابن عفان ورته ویل چې قطن دا کارونه کې بلکې عمر ابن خطاب په دې سړي باندې رجم حکم کو چې دا به رجم کړي چې دا خو بزنا کې واقع دی د زنا لپاره د خلکو لار واسباب برابر کړ هر سړی په درې کانو باندې کزه طلاق یو چاله موقت نکاح کوو هغه به سره وخت لري بیرته بدل راځي دا به کوم ځای کې راغلي دي هر چې درې طلاق په یو باندې بدلول د اختلافي مسله ده لیکن مسند اسماعیلی کې راغلي دی شیخ الاسلام ابن قیم په غاص الاحفان کې لیکلي چې عمر ابن خطاب خپل فتوا باندې به کې مانو دیو ځان له مسله ده نو دیږي کې عثمان ابن عفان ګوره د دې قائل نو چې دا کار دی وکړي شي اکثر ځینو کې خلک قائل دي نو کدا الزام په غو باندې کېږي هغه دغه الزام به په موږ تاسو باندې کوي یو بل عجیب فتوا عثمان ابن عفان او عمر ابن خطاب خپل مسلک دا چې حج تمتع نشته چې واتم د ذل حجه باندې به د حج لپاره احرام سره وتړي کینه د ټول امت مسلمه په دې باندې اتفاق شي د دواړه جمع کېدي شي د عثمان ابن عفان او عمر ابن خطاب مسلک دا وې ځکه دا دواړه په دې کې مجمع کوي چې عمره لړ شي دغه په متصل به احرام د حج تاسو کې وجه دا چې د بیت الله په هر وخت کې په دې اعمال باندې آباد دي اوس الحمدلله په هر وخت کې په اعمال باندې آباد دي امت مسلمه سره ټول پټه کار دی علي رضی الله عثمان رضی الله د غسان په علاقه کې دواړه جمع شول دا مسله عثمان رضی الله وکړه چې حج تمتع د لپاره قائل نه يم بلکې د حج د لپاره د ځان له مسلې د عمره د لپاره د ځان له تر څو پر د حرم باندې اعمال باندې آبادی علي رضی الله غصه شو وې د دې غسان د علاقه د وزما اراده د حج د لپاره وی احرام د مکه جن ورته مسله برابر کړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو عمل کړی ته دا خبره نه ته به جنت شي دیونه شي عثمان ابن عفان په دې وخت کې باغ باندې رد ونه کینې مقابله وکړه وی ویل چې دا عملم جایز دی هغه عملم جایز دی زمونږ اوساسو اتفاقی فیصله دار چې حج تمتع شته لیکن عثمان رضی الله عنه د قائل نو کال تمنګ الزام باغی خلکو باندې کو د ټک هغه الزام په باندې کوي خو علت لا بګوري دا یو بل مسله ده چې تقریبا په دې کې دولس روایت یو سړی په حالت نشه کې د قشن د اکراه کې درې ونته په حالت کې خپل خزه طلاق کړه طلاق واقع کیږي کنه احناف نور علماء دې قائل چې بالکل واقع ده یا چا چاله په سر باندې کرشن کو کې خو خزه طلاق کې نه وښنم دي
خو د عثمان ابن عفان خپل مسلک دا و چې دانه طلاقي لکه به تور مثال یو مسلمان را روان دی علاقینا او دشمن ونی ورته وي چې په تاریخ ځکه په کله ما سره طلاقي په درې کانو دی طلاقي چې تر پلاني ملګرو نه راغلي ته په ایمان ته دې مرشد نه راغلي ته دې نه راغلي اوس که طلاقي خزه طلاقي یو کني څه چل وکيږي د عثمان ابن عفان سره دولس روایت دا مسلک دی دا راي دا چې بدی وخت کې وسړی د شویل چې په مال خزه طلاق اجازه دی غزنه نه راغلي دا خزه په طلاق نه ده دا عثمان ابن عفان خپل مسلک د مجاهدین دا سنتیر لپاره دا مسله و ولې په بل تر باندې امت مسلمه چې دا بالکل اکثر علما به دا و چې دا خزه طلاق شو د عیدت په مسله کې دا مسله دا و خزه خاوند دوه حج عمره لذي ویزه ټیکټ وغیرہ هر څه برابر دي ټک پدې کې دا خاوند مرش نو د څلور مې شلستر زنه مخ کې آیا دا خزه کور نه بارت لشي کې نشیت لري نو د نور علماء مسلک دار ک ورور او پلار او بل څه وشري بدعت لشي لیکن د عثمان ابن عفان خپل مسلک دا و چې نه دا د خاوند په کور کې دا څلور مې شلستر دي تیری کله ورځ خپلوان خور مور بل چا کړه لاړه لیکن د شپې چې راځي د خاوند کور لبرسي بل ځکه په پاتې کېږي نه چې پاتې شو دا کار غلط وکي د ابو سعید خدری د خور سره د معاملې وشو چې خاوند مرشد رسول الله ورته چې وګرځال نو د ابو سعید خدری وروخته ویل کښنا څه خبره ده د قشه مسله ده ښا فتوا دا مسلې ولي کړه چې اے خلکو کله چې د کښ خاوند مرشد کده حج مسله ده کده عمره مسله ده څلور مې شول سره جواب د کور کې پاتې کېږي دغه نه ورسره به التزیر خپل محرم سره دا عثمان رضی الله خپل راي وای د عمر بن الخطاب په وخت کې تقریبا 22 لک میله مربع مکه د اسلام د اسلامي خلافت د بیرغ لاندې راغلی و او ارچ عثمان ابن عفان د په وخت کې 10 لک میله مربع مکه دا ولي وجدا و چې کله عمر ابن الخطاب شهید شو نو دی مجوسو دی رومانو د شي ویل چې نور د اسلام مسله ختم شوله ار سره د خپل ځای کې وسوال قیام وکړي د مسلمانانو په خلاف دی وجنګيږي عثمان ابن عفان یې دې خلکو سره سخت مقابله شروع کړه مقابله په دې طریقه شروع کړه چې دا کم خلک مرتد کیږي دا بیرته کنټرول کړه ونی شي دې مشکل په اساس باندې استا داغه په نیمه باندې اسمکه د اسلام د بیرغ او خلافت باندې داخله شو لسلک میرا مربع اسمکه کوفه کې د دارو خلافه او پاغیزه کې څلور کارونه دله متوجه شو یو مسله به کې دا و چې دا کم خلک مرتد کیږي دا بیرته کنټرول کی دویم دا معنی چې نوې تعرضات شروع کی دریم دا چې مسلمانانو مابین کې ربط او تنظیم وکړ دا مناسبه ده چې دا ځنه سودا ځنه ول اسانه دي خو لیکن ساتلو کنټرول او ربط او تعلق دا ګران دی او څلورم کار دا و چې بحری جګړه شروع کړه بحری فوج برابر کې چې په بحر کې څنګه بعضي مجاهدین هغه تمرینات شروع کړي دشمن په خلاف په دې ځکه د کوفی والی شو هغه د ورور عقبه ابن ابي معيط د مور د خوانه او د جګړې قومندانان شو عبد الله ابن عامر او احنف ابن قيس داخله کو سلویک سره قوابه الته دوی تیر کړي به د سره کسان برابر په آذربایجان کې او درې په علاقه کې سخت جګړه شروع و نمونه په دې دیوال باندې کې لشي و چې دا کسانو په جنگ کې به بدلاله نور بل زر رااله چې هغه په جنگ کې به بلاله به نور لزر رااله خو نتیجه دا چې آذربایجان کې جوړه کیده او ماتې ده رب العالمین په آذربایجان کې د ځوانان مجاهدین پیدا کړل چې الته هغه د قران حفظونه وکړي یو دم د ټولو خلکو د اسلام مسله مضبوطه شو ټول آذربایجان الله د اسلامي خلافت باندې داخل کی ونی ولش چې کله ونی ورشو د شام مجاهدین امرال او د کوفی مجاهدین امرال د عراق دو په آذربایجان کې جنگ شروع کړي او جنگ دومره سخت زور واخستو چې دشمنان ټول دل شول په دې کې خراسان فتح شو افغانستان فتح شو فاریاب فتح شو حلمند فتح شو تخار او طالقان فتح شو بلخ پر خبره را ورسېدله بغلان دي جنو پر د مسلمانانو قوا بیرالو دي چې اسلامي بیرغونه ودرول دین ورستا یزدجر بادشاہ چې پاریسیانو مجوسو هغه ځان سره څلور سره کسان ساتلی و دلته جګړه او الته جګړه اې دې مجاهدونو خلاف باندې وشوي خیام پکار دي چې په هر قیمت باندې باید موږ دا جنگ خو لیکن روبر باندې راغلی وجه دا و محمد رسول الله فرمایلی و وزرد چې کسرا به هلاک شي چې کله کسرا هلاک شي به کسرا ورستنی زرد چې قیصر به هلاک شي چې قیصر کله هلاک شي ورسوي به بل قیصر نه امدا پروګرام چې بدی شړي باندې روب راغلی او ټینګیدل نه لاړو سمرقند لشلاړو فرغانی والا خو چې باغیزه کې د خپل خط جوړ کې یزدجر لیکن الته دوه قومندانان و یو د براس په نامه او بل د سنجان چې په خپل مابین کې سخت مخالفتونه و خو لیکن چې کله دغه دشمن راغی نو دا کافرین به په خپل مابین کې اتحاد کوي یو بل تیریږي چې د اسلام په خلاف باندې کله ودرېږي هغه سرسخت دشمنان چې یو بل وینو لناستي خو چې کله د مسلمانانو د مجاهد په خلاف باندې اتحاد کې به ټول سره یو بل لاس په لاس باندې ودرېږي براس د شی ویلې چې هغه د یزدجر لډیر تعلق کې
چپلوسي غونډه وکړه چې ترڅو دا خپل اعتماد کې والو دا سنجان ور باندې زوامه سنجان ډیر شي قومندان هغه چې پوه شو چې د براس اوس ما سره به دښمنۍ کې خبره شروع کړې ده او د زجر بادشاہ مو اراده لري چې ما سره دښمنۍ شروع کړي خپل چې څومره قواوی هغه ټول مسلح کړو د شي تربیته ورکړي چې دې په قوا باندې ورله بس متشر خالص صلاح کې وې وښنه داخله براس په خبره باندې پوښ هغه وتښتیدو یزدجرم بس په دشي ابن جرير هغه واجبہ مسله لیکلې ده د شپې د کور ووت دي چې لړاغه بل چې لاړو په دې د شوی ګرځي خو لاړو اخر یو ژرن دل لاړو ژرن خو الحمدلله موږ تاسو ټول پیژنو چې ګوري باغې چې ژوندګړې ناشته وړو برابرې دا شواره قاعده غیر مسلمو او چې کله کینې سوغه چې قوارې لوکه د شلګه د شړې خډي ډولي مولون دي ورته وی ولې پیسې راکا ځکه هغه وخت کې ټول د بدخلاقینه ډاکی وي ورته ویلې چې ما خو پیسې مې ځان سره نه راوړي خدا کمربند مې نو د بادشاہ د بادشاہ سره چې لازم دا مې راوړي دا بدر کماغه دي باندې څه کوم دا جواهر د اثر زرو دا پیسې مال دوی ما سره شته نه خو به دغه اکتفا کیږي دا سره والا وې پم دي کې و چې دې ژوندګړي دا سره په مسله باندې مصروف کې او چې کله غفلت کې واقع شون دا غسر تیرته بر چې بل سر باندې ولو ایسته زجر مردار کی وحیدا فریدا شریدا په دې چې رب العالمین مردار کې چې یې واجب یو او دا ورته ویل شي و چې د محمد رسول الله مخالفت کړي چې د رسول الله د سنت مخالفت کړي لري دغه پرچا استهزاء کړي دا رب العالمین په دنیا او آخرت کې شرمنده دا خبره یاد ساتي ضرور به ذلیل او رسوا کی نن اور پرته ملنډه کې په درس کې په تقریر کې په دعوت کې په بل مسله کې چې ګوره د سنت عمل نه دا مسله جوړیږي او دا مسله جوړیږي او دا لیکن د اسلام قانون قران او سنت موږ دا خودل کړی چې د انسان الله ذلیل کوي به ځکه ودا مرداري کی کدل تني پاګدونه کې الله دا ذلیل او رسوا کی هغه شینه مینه ته واخسته کمربندي دا خېټه پیچیل کړو لرګي په کې واچو ایسه د جنت دی پله ورغورځو چې خلک راځو معلومه کې چې ته شی مردار دی ځان سره وی چې دفن کی دا تلاړو خلک ګرځي دراګري شګوري هغه بادشاہ عمل را لشل کس موږ مشر دل مردار پروت دی نو دیږي کې دین سواره ویلې چې دی مجوس موږ سره ډیر پوخا کومکونه کړی دي ذکر کافر دی بل سره کومکونه کوي کله د مسلمانانو په خلاف اوس به سره موږ دا کومک کو چې دا مړ راوړو په وجه کې دپن کوي کرام یو چې کرام کې معنی چې دپن شي استخره والا قوا چې د شام نبی سليمان عليه السلام روان شو الته به غرمت را ول د شپې په افغانستان کابل لراتلو سليمان عليه السلام په دې استخره کې دغورو کنده په دې کې د اردنونه کې د پاسې ایسه شولې مړي په شور باندې کړی رب العالمین په دې طریقه باندې مردار کی الله رب العزت د نبی صلی الله علیه وسلم د دعاګانو داغه د معجزې موافق هغه په دې طریقه سلمان فارسی خو کې ناشو په دې ورونه ورته لاس کې خو ملګرو لوي ویلې وې کچیرته د اسلام دین د سوریا دی پاس تور لوخیږي د اولاد برکته کې د خراسان علاقه افغانستان علاقه شوخه ده رسول الله ویل دا چې خطرناک خلک دي که اسلام بالکل د زمکه د مخ نه ختم شو اسمان لوخیږي لیکن د الله په فضل کرم سره داخله برکته کې بلته د زمکه لراولي او الحمدلله په دې باندې اما کو چې رب العالمین ابن حبان پیدا کی دا د حلمن عالم دی عجیب کتابونه لیکلي امام بهقی به پیدا شو سنن کبرى به لیکل دي شعب الایمان لیکل دي دلائل النبوت لیکل دي معرفت السنن والاثار لیکل دي امام بخاری رحمت الله علیه سید ابن منصور البغلانی دا به پیدا شو امام ترمذی پیدا شو په علاقه کې امام نسائی ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائی ابن ماجه د امت مسلمه د لوی علماء رب العالمین په دې کې پیدا کړو اکثر خلک کار چې کړي د عجم خلکو کړي دا به رب العالمین را پیدا کړو خو په کدا شو چې کله مجاهدین را داخل شو آذربایجان لا د شام مجاهدین امرال او د کوفه مجاهدین امرال په دې کې بری قراتونه کې لږ اختلاف راغی په تور مثال چا به مالک یوم الدین چا به مالک یوم الدین لکه بعضی جبهاتو کې مجاهدین په عمل باندې واړي بعضی مجاهدین او حرکت کې په منځ کې د رسول الله سنت باندې عمل کې قانون خلک په پوی نه ایس خپل مابین کې ټکر راشي او د مجاهد په مابین کې چې کله اختلاف او جنجال او ټکر راغی دې به ډېر لوی تاوان دی ځکه دا زبدا عمدا ستنی فقرات هغه مضبوط خلک دي چې دوی په خپل مابین کې لاندې وته نور امت راځي به شي حذیفه ابن یمان ډیر شي خیر سړیو په اسمانه سور شو د آذربایجان د علاقینو په منډه باندې لاړو مدینه الرسول مدینه منوره له او الته عثمان ابن عفان لویل چې یا خلیفۃ المسلمین یا امیر المؤمنین په آذربایجان کې مجاهدین په دې باندې کړي چې مالک یوم الدین دی او مالک یوم الدین دی دواړه قرات جایز دي لکه وسړی خلیل خله وي او بل ورته خلی وي قلم جایز ده خلیم جایز ده یو سړی غوړی وي بل ورته غوړ وي ادوانو مقصد یو خو لیکن صرف ظاهری دا مسله ونه مالک یوم الدین او مالک یوم الدین عثمان ابن عفان چې کله دې خبره نه پوه شو نو حفصی رضی الله عنه خط له ګلوي ویل چې هغه قران راکړي چې کوم رسول الله تعالی درکړي
دا زموږ تاسو مخه چې کوم قران خو دلې شوی دی هم دغه شان له مفوش کې لیکل شوی دی خو لیکن عربي کې بده وو لغات باندې نازل شو د غیر وسعت لپاره اې دین قران ولیکو هغه نور ټول واغس او هغه وسوځول او به ځکه دفن کړ او ټول خلکو له اعلان وکړي چې بس ممدغه خیرات باندې به اکتفا کیږي دا کوم چې زموږ تاسو مخه له خو دلې شوی دی دغه جنجال او د پریشانه مکه چې مالک یوم الدین د مالک بس مالک یوم الدین ابل کې چا ویل جایز دی لیکن دا کې چا ویل اولا او بهتر دی څه مسله معلومه شو قران چې کله جوړ شي دیني کتاب چې کله جوړ شي دغه درې طریقې علماء لیکلي دي یو دا چې په دریاب اوبو کې اچول بل په دې شو چې دفن کول چې التر انسانانو مرور نه دریم دغه سوزول لکه دا عثمان ابن عفان په خپل کړی دی اوس الحمدلله په دې کې بس اړه خونزاده کې دې جمعه په خوا کې هغه ملګر الله دور باندې رحم کې دوه درې کوټي جوړې کړې دي زاړه قران نه دیني کتابونه وغیرہ چې په کوم ځای کې شاوخه الته خلک وروړي هغه راجمه کې به په یو ترتیب باندې پیوځي کې خوندې کوي دلته پروګرام الحمدلله شتا ای دی وجه امام بخاری رحمت الله علیه په دویم جلد کې ابن حجر اسقلانی فتح الباری په نهم جلد کې شیخ الاسلام ابن تیمیه په مجموع الفتاوی دولسم جلد کې او دقشن په البدایه والنهایه څلورم جلد کې او فتاوی البرکاتیه په دې ټولو کې دا خبره ذکر کړې ده چې کله زور شنه سوزول مسلم کې دلی شي دفن کول مسلم کې دلی شي او ابو کې دا ټول مسلم کې دلی شي نو کوم اختلاف چې مجاهدینو په مابین کې رب العالمین هغه په امر او امان سره استبدل ای دین ورستا د رومانو په مقابل کې د عثمان ابن عفان د مجاهدینو نظامی تمرینات او د قشم په دریب کې د اشتوی زغلول او به اسونه ځان سره برابرول څنګه وشو په کوم کیفیت باندې وشو هغه به ان شاء الله د رواني چرشن پروز باندې به تشریح کو الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین